أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نن به ان شاء الله د سورة آل عمران آیت نمبر 186 وایو. الله تعالی دې وینا حق ادا کولو توفیق راکړي. الله تعالی دې موږ تاسو ټول په قرآن کریم باندې پوه کړي. الله دې موږ عمل قرآن کریم د احکاماتو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم زندگی مطابق برابر کی. آمین. ورستنی آیات کې الله تعالی مسلمانانو ته فرمایل چې مړی خو به مړی، ټول هر کس به مري او تاسو ته به پوره بدله درکولی کیږي. او کامیابی د دنیا کامیابی مقصد نه دی، بلکې اصل کامیاب هغه څوک دی چې هغه اور نه بچ کړلی شو او د جنت ته لاړو. الله دې موږ تاسو جنت کې داخل کړي. او دا دنیا خو ټوله دوکه ده، دې باندې دوکه نه شئ تاسو. دلته د کامیابی معیار خو دنیا کې وسایل او دنیا کامیابی ګڼل کېږي، خو دا معیار نه دی، معیار د جنت ته د تلو دی. اوس الله تعالی مسلمانانو مزید تربیت او مسلمانانو ته هدایت او د مسلمانانو د حالاتو مطابق پویي. څه بهترین انداز دی د الله تعالی، څومره ښکلی انداز دی د الله تعالی او څومره ښې طریقې سره الله سبحان الله سبحان الله والحمدلله. الله فرمایي لتبلون، تاسو به خامخا ازمولی شئ. لام د تاکید دپاره لازما یقینا فی اموالکم، تاسو په خپلو مالونو کې، و انفسکم او په ځانونو کې. تاسو داسې قسم آیات په سورة بقره کې هم تر شوی وو چې ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات. تاسو به خامخا ازمولی کیږئ، به ازمایش به کیږي تاسو باندې. او دا خو سونه ده، انسان خو الله تعالی سونه پیدا کړی دی او دا سونه خو به ازمایش کیږي، اور کې به اچولی کیږي، پته ولګي چې کوټه څوک دی کاره څوک دی. سورة عنکبوت کې الله تعالی فرمایي چې تاسو به خامخا ازموږه، چې پته ولګي تر صرف په خولې باندې تاسو ووایئ چې موږ مؤمنان یو، بس دا کافي ده. اصل کې الله تعالی انسان به حیثیت خلیفه پیدا کړی دی، او خلیفه به ټول عمر د الله تعالی د دین د غلبې لپاره کوشش کوي. نائب دی د الله کنه، الله دین به غالبوي. نو دا مجاهد وي، مجاهد وي انسان به، یعنی مسلمان به مجاهد وي، مجاهدانه زندگی به وي. دا او د مجاهد مثال د فوجي دی. الحمدلله زموږ پاکستان او زموږ د اسلامی فوجونو هم د کرنګي طریقه ده. نو د فوج کې چې کله انسان برتی شي، چې څومره د هغې بهترین شعبې دي او د دشمن د پاره د جنگولو هغه سخت ټریننګ وي، دغه پریډونه، دغه ټریننګونه د بره نه راغورځول په غرونو کې، په لوږې کې، په تنده کې، حتی کې چې ګاډو پسې اتړي راکاږي رخ کیې، په سخت ګرمي کې، په ډېرو اوبو کې ودرول. یعنی دا د تربیت مختلف اندازونه دي د فوج. ولې کوي داسې؟ ځکه چې هغه هلته دشمن ته تیاری، او هغه فوجي چې دا ټول هغه کې تربیت وشي، مضبوط شي، دا ټولو نه مخکې ځي، بیا مقابله کوي. دقه رنګې الله تعالی د مسلمان پیدا کړی دی، مجاهد دی مسلمان، د دې ټریننګ کوي الله تعالی، د تیاری الله تعالی د کافر مقابلې دپاره، د غمونو سره آشنا کولو دپاره، او د جنت ته صفائی دپاره، چې د جنت ته تلو دپاره تیار شي، صاف سوتره شي، د پاک شي. نو دا ازمایشونه خو به تاسو باندې خامخا راځي. تاسو مالونو کې به هم دا نقصانات راځي، او تاسو ځانونو کې به هم دا نقصانات به راځي. دا یو. دویم، ولا تسمعن من الذين اوتوا الكتاب، او ولا تسمعن، او تاسو به خامخ اورئ، من الذين، د هغو خلکو طرفنا، اوتوا الكتاب چې کتاب ورکړی شوی دی، من قبلکم، تاسو نه وړاندې، یعنی یهودیان او نصارا وغیره نور. ومن الذين، او د هغو خلکو نه به هم اورئ، اشرکو چې مشرکان دي، اذن د تکلیف خبرې، کثیره ډېرې. تاسو ته به پیغورونه درکوي، تاسو ته به کنځلې کوي، تاسو به تنګوي، تاسو دا به کېږي خامخا. ولا تسمعون، خامخا به اورئ، تاسو مختلف انداز کې به تاسو تنګوي دی. ولې؟ ځکه چې تاسو سره دشمني ده. دشمني څه ده؟ تاسو الله منلی دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم منلی، مسلمانان یې. که یو مسلمان سره د کافر طرف نه مقابله نه کېږي،
او هغه نه تنګي دی په خپل ایمان سوچ وکي بیا ځکه دا ضروري خبره ده. مسلمان خو مجاهد وي او مجاهد لپاره خو د دې تکلیفونو سره آشنا کېدل برداشت کول او دا به کېږي خامخا به کېږي دا د ذهني طور باندې الله تعالی د مسلمانان تیاری او فایده هم الله تعالی خای چې د مخکې بار بار ته ذکر شوی سوره بقره کې الله تعالی فرمایلی ما تاسو ته ویلي چې ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع تاسو به دا غزمواله کیږي او سوره عنکبوت کې الله فرمایي خامخا بس کوم تاسو هم داسې وویلي چې بس موږ ایمان راوړی زه به تاسو پرېږدم او دې حالاتو کې به تاسو دغه دا دلته یو بل هم ډېرې غیر خبرې خو دلته خو په دې لږ وخت کې دومره ډېرې خبرې نشي کېدی او هره ورځ یو نیمه خبره کېږي انشاءالله مکمل کېږي دا ټولې خبرې مونږه مقابله په خپلو کې دا پارټي هغه پارټي دا وطن هغه وطن وغیره اصل مقابله خو زموږ دشمن خو الله تعالی بار موږ ته ښودلی اهل کتاب مشرک او مخکې منافق دا درې کسان دي اهل کتاب یهود و نصارا مشرک یعنی موږ دپاره که موږ په هغه کې وګورو نو هندوستان هندوان وغیره سیکان دا مشرکان دي اهل کتاب یهودیان اسرائیل یهودیان او همدارنګې عیسایان امریکا وغیره دا نصارا دیس د بد ارادې او موږ ټول عمر بد ارادې خپلو کې یو بل پسې مسلمانان کوو او اوروم د مسلمانانو نه معلوم شو چې زمونږ مقابلې کیفیت ټیک نه دی موږ صحیح مقابله نه ده کړې موږ دلته مذهبي لوگ غیر مذهبي لوگ مذهبي پارټي غیر مذهبي پارټي او دا حنفي او سلفي او فلانه دې کې لګیایو او دلته الله تعالی قرآن ته وګورئ سره د خبره اډوشتنه خبره د دشمن د کفر او د مسلمان بیا د کفر شعبې الله خودلی دي اهل کتاب او مشرک او منافق دا غي طرف نه تکلیفونه دا غي بد ارادي دا غي موږ خو دلته ټول ورځ تقریرونه کوو سوا د تقریر نه خو بل صلاحیت زموږ شته نه د بل کار زموږ شته الله تقریر ده الله تقریر ده الله جلسه ده ولا که جمعه تم جلسه ده که روډ تم جلسه ده که جلوس ته الله تقریر ده سوا د تقریر نه بل کار موږ نشو ټول د گفتار غازیان دي او هغه چا پسې کو بل مسلمان پسې او بل مسلمان کې چې بدینه بیا څه کو بیا مغنه کافر جوړو الله دا کافر دی الله دا ایجنټ دی الله دا فلانه دی الله دا فلانه دی هغه کار چې د کافرو سره کول دي او موږ مسلمانانو سره کوو نو الله فرمایي چې تاسو به بد ردی اورئ د چا طرف نه د اهل کتاب او د مشرکینو طرف نه تاسو ګورئ موږ دنیا کې چا طرف نه او د بل مسلمان طرف نه بل مسلمان بس او موږ هم لګیایو ټول الله تعالی دې موږ دا حالت په خیر باندې بدل کی نو الله فرمایي په داسې حال کې و ان اور کچری تصبروا تاسو صبر وکړو صبر مطلب دا نه ځان تکین او ژاړه او به صبر کوو نه صبر وای مستقل مزاجی سره مقابله تا ڈٹ کے رہنا مضبوط سے ادرے گا ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا چاچو ویل رب زما الله دې او بیا په کلک شو ادرے دو په مضبوط ادریږي په حالات مقابله کوي یریږي نه تختی نه مقابله کوي وتتقوا او ګنانم ځان بچ کو تقوا می اختیار کا نو فإن ذلك بس بشک دا من عزم الامور دا د غټ همت کارونه ده عزم مضبوط عزم والا الامور کارونه دا مضبوط کار ده بیا معلوم شو چې الله تعالی داسې خلق خوښ دي چې هغه ثابت قدم وي هغه مقابله کوي هغه حالات اوس نه غبراویږي او حالاتو نه تختی نه بلکې مقابله کوي او دا اصل سړی دی دا اصل مجاهد دی دا اصل مسلمان دی الله دې موږ تاسو هم د کرنګي کی معنا زده کوي لا تبلون تاسو به خامخه ازمایش کولای شي خامخه به ازمولای شي تاسو فی اموالکم په مالونو تاسو کې وانفسکم او په ځانونو تاسو کې ولا تسمعن او خامخه به اوري تاسو من الذين دعوا خلقنا اوتل کتاب چې ورکړی شوی د کتاب من قبلکم تاسو نه وړاندې ومن الذين او دعوا خلقنا بهم اشرکو چې شرک کړی دی څه اوري به څه شی اذن کثیرا ایزا تکلیف بد خبره کثیرا ډېرې وَإِن تصبروا او که تاسو صبر وکړو ان د حالاتو مقابله وکړله مضبوطی سره ثابت قدمه پاتې شوي وتتقوا او تاسو تقوا اختیار کړه ان ګناهونو نه ځان بچ کړو فإن ابن بشک ذلک دا من عزم الامور دا د همت کارونو نه دي